بیا هم ستړي مشئ دوستانو. د وطن ستا لیوني د ناول یا کتاب دریمه برخه راورسېدله. په تیره برخه کې مو واورېدل چې د هاشم ورور کیسه کوي چې وطن روسانو اشغال کړ او دوی پاکستان کچهګړۍ ته مهاجر شول او د هاشم به په هجرت کې خپل وطن یادېده او زړل به یې. بله برخه یې له دې ځای نه پیلوو. کچهګړۍ کې مو هم ګزاره روانه وه. هاشم مزدوري کوله خو د کلي غوندې نه وه. د شپې ډیر ګرځېده. کله کله به څو شپې کور ته رانغی. چیرې به تللی و یا وار یې راتګ ډیر وځنډېده. ډیرې ورځې تېرې سوې بیا یې چا احوال راوړ چې هغه تللی افغانستان ته جهاد کې د پلانکي ملا سره ده. هغه ملا چې دی ورغلی و کلیوال مو و. ډیر تکړه سړی و. د هاشم پخوانی د ښکار انډیوال و. یو ځای به ښکار ته تلل. په شنه لړه به ووتل. غرمې به یې څو سویې ښکار کړې وي. د دوی کلي کې وړوکی جوماتکی و. هلته به کېناستل. دا جوماتکی یې د غونډۍ په ډډه کې جوړ کړی و. مړۍ مو وخوړه. تراب خان دسترخوان ټول که له حجرې ووت. له کړکۍ مې ورغږ که هاشم دې ولید رایې وله. واړه ماشومان را سره ناست و. دوی ټول د تراب زامن و او د هاشم ورېرونه ول. د حجرې جلا انګړ و. وړه چوتره یې لرله. مخې ته یې سره او سپین ګلان و. تراب خان چې راغی ورته مې وویل دا حجره مو نوې جوړه کړې؟ ولا پروسه کال مو جوړه کړه. لږ مې ځان ورته قرضداری که خو نه کېده. دومره میلمانه راځي چې توبې وباسه. ټول هاشم ته راځي. چا یې چې عکاسي لیدلې ځان را رسوي. بله ورځ خلک له بغلانه ورته راغلي وو. اعتبار وکه 3 بجې لاړل. ما ته ځان ملامته ښکاره شو. تش لاس راغلی وم. د دوی دومره وس نه و. میلمانه پرې ډیر ول. کلیوال خلک میلمه ته ډیر ځان په عذابوي. تراب که ډیر سخي سړی هم وي له مجبوریته به هم تنګ وي. دومره میلمانه راتګ د دهقانۍ ژوند. تراب غاړه تازه کړه. ډیر خلک یې تنګوي هم. 10 کاله پخوا کیسه درته کوم. تا خو به ورته پام وي. هاشم بې چوکاټه خبرې ډیرې کوي. لوڅ غږیږي. خلک خو یې مني چې ولا هاشم رښتیا دغسې ده. بله ورځ چا بیولی و کابل ته. هلته یې څو نجونې ورته ګډولې. هاشم چې ورننوتلی و په ورټه ترې راووتو. نیمه شپه وه چې کور ته راغی. بیا به چې چا هغه خلک وریادول کنځاوې به یې ورته کولې. بس خلک یې نه پرېږدي چې نوی شی واخلي. بیا چا ترې پټ کړی وي. نه یې پیزار ترې پاتې ده نه جیبونه. یو وخت بارانونه مو چا موټر ته خېږولی و چې راځه ګردیز ته دې ولم. ورسره تللی و. هغه خلک یې کور کې مشرانو سپک کړي وو چې په دې لیوني څه کوي. د ګردیز بازار کې پرېښی و. هاشم سره 1 روپۍ عام جیب کې نه وه. بس بیا د یو ډریور زړه پرې بد سوی و. ډګۍ کې یې راوستی و. ګلانو کې مې سترګې ګنډلې وې. د لمر زیړې پلوشې په پرېوتې وې. ښکلي ښکارېدل. تراب ته مې مخ ور واړوه. دا انګړ کې ګلان خو ډېر ښه بوی کوي. حجرې ته راځئ. دا کوم رقم ګلان دي؟ ولاکه ترې خبر یم. دغه هاشم راوړي. خدای زده چا ورکړي که اخیستې دي. دغه منځ کې چې ولاړ دي دا سپینې پاڼې یې چې دي دا ډېر پرې ګران دي. عکسونه یې هم ورسره اخیستي. د زوی تلیفون کې مې سته. هاشم کور کې وکوتلی و. کور کې دی. غوا سره ناست و. پرون می کوټه کې خبره یاد کړه چې غوا شینی یو ډول حشرې چې د غوا پوستکي کې پیدا کیږي کړي دي. د هغه خبره ماغزو کې وه. اوس مې چې ولید په ګوتو یې ترې شکول. په مال ډیر زړه بدیږي. یو یې په کمکیانو وړو ماشومانو باندې ډیر زړه بدیږي. ته اعتبار وکه یما یو بچی ده 8 کالو ته رسیږي. دا یې تر اوسه په غېږ کې ګرځوي. زه ورته وایم چې څه یې کوې سړیه په دا معیوب لاس. د لاس یې څنګه کیسه وه.
دا ولې کوږ ده؟ سړک ته چې ووت هلته یو کس ده د تور په نامه د لرګیو ټال یې ده، هغه ته ورسه کیسه به یې درته وکړي. هغه د جنګ جریان کې و. د تراب خان بل زوی ایوب د چا سره راننوت، دی هاشم ته ډیر ورته و. ایوب ته مې وکتل، ته خو لږ هاشم ته ډیر ورته یې. ایوب ته لکه چې خبرې خوند ورنه کړ، له ځان سره وبونګېده. ما ته یې وویل تاسو خو 3 ورونه یې، هغه بل چیرته ده؟ هغه نسته تللی جلال آباد ته مزدوري کوي. هاشم کله کله ورځي، نه مه یې ښیه. د هاشم هره ورځ همدا حال وي، کنځاوې کوي. مسلمانه په دې به شکر وکاږي، زه یې ویسته یم، دا سر مې 12 ټکه ګنډلی ده. وار یې هم کاوه. جنګ دې و ورسره که څنګه؟ یو کلیوال یې خفه کړی و، ما نصیحت ورته کاوه. د څوک راوار که، د بیته مې ورڅلاس که، په پښو مې وواهه. دی خو په قد لوړ ده، تبر یې راخطا که. په تیرو اعتبار وکه، هسې مې زړی پاتې و. پوښتنې لږ ډېرې کوم، خو څنګه یې کوي؟ ته یې چې خوښ کړې بیا پښیمانه و. مسلمانه ډېر زړه یې راباندې بد و. سر به یې اړچاوه چې دا مې څه بد وکړل. له کوټې به نه ووت، سر ته به مې ناست و، پوښتنه به یې کوله څنګه یې؟ لکه هغه ماشوم چې د لاسه کې راته یې ویل یې تا د خدای ښه کړي، ولم د کابل ته چکر در کوم، ګرځوم دې، بس خو ګیله مه کوه. چې دغه عاجز روغ وای، ځواني کې دومره سرشاره و چې پوښتنه یې مه کوه. خو چاته یې د نوک غوندې ضرر هم نه رساوه. بیخي بې اودسه نه ګرځېده. موږ په پلار په زامنو کې دای ګران و. داسې ځواني وه چې موږ ماما یو ورځ چرته تللی و، غنم یې له چا اخیستي و، دی ورسره تللی و. هغه کس حبیب نومېده، قمندان و. ماما مو ویل چې ورننوت، راته یې وویل عبدالرحمن اکا دا څوک ده؟ یا یې ما ورته ویلي وي چې دا مې خوریې ده. ماما مې خندل، وای ټول ورته حیران و چې دا څه رقم خوریې دی، دا څه رقم ځواني خدای ورکړي، دا څه بشر و، دا څه رقم زورې زورې خبرې کوي، دا اندام، دا سترګې غټې. تراب د حجرې په کوز سر کې ناست و، په هلکانو یې سترګې وربرګې کړې. ورته غوسه و چې ولې خاندي. بیا یې ما ته مخ راواړوه. اوس لیونتوب کې ګوره بدرنګه نه ده، سترګو ته یې د پام دی. پخوا دی په زرک مشهور و، ټولو به ویل چې زرکینې سترګې دي لکه د زرک. چې د هاشم په ځواني به خبره کېده، ماما به مې هر وارې د حبیب یادونه کوله چې د هاشم قواري حیران کړی و. بل وارې یې ما د پلار سره مزدوري ته پاکستان ته تللی و. هغه وخت کې تنکی په ځواني راغلی و. نیر یې ایسته. دی وای دې نیر کې د مومن خان او شیرینۍ ټیکۍ کولې. هغه د کار چښتن یې چې ټیکۍ واورېدې، دا یې راجک د پلار له خولې څه یوه نیمه میاشت مو کار وکړ. درنو اوریدونکو، د داستان 3مه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. نورې برخې هم را سره تعقیب کړئ، له موږ سره پاتې شئ.